السلام علیکم لالا. دا ویډیو افغانستان او پاکستان واوره یو ټول مسلمانانو ته ورسوي. د داوی ویډیو دا مخامخ چې کوم تصویر ښکاری په دې جنې پسې چې د کم سړی رشتہ رااله او چا واغست هغه به د واده نه چې د کویدن په ورځ باندې هغه مري. را روانه ویډیو به د دې د پلار شناختی کارت ټولې دنیا ته به زه خپل سخر خیم چې دا زما سخر دی او نور د فیملی نه یادوم. زما سره ټول سره دي صحیح ده، خو د پلارې چې کم زما سخر دی دا جنې په کور کې کېنوه که ساتلی نه شي دا بړواتوب او دا دلتوب بې غیرتوب پې پرېږده. خلک یې ماته پیغورونه کوي، زه یې ذمهوار یم. زه درته دستخط کوم چې څونه خوراک ستا د کور او ستا لږې زه به درلېږم. که د هغې نه پس هم ته دا راوباسې قسم دی چې حلالوم دی. دا لور خو ته ګیمونو ته پرېږدې، د خلکو سه پرېږدې چې حیرا منډۍ ته ولګې که نه. په دې جنۍ زما نوم یادېږي د حیرا منډۍ نه مې زه رالم راوباسم یې و پانچکوړه کې به یې لامبوم او ښځه به ترې جوړوم. د سړي بچی شو دا جنۍ په کور کې کېنوه. کله راله یوه دښمني ګورو، کله بله د علم خان شیرپه او د زیشان نه راوال او د زاهد ارمان او د شهرام او د تاریخ شیر او د دنیا د خلکو سره دې جنۍ په سر زما دښمنۍ جوړې شوې. کله یو یار راولي پارچه را باندې کوي، کله بل او کله بل. په هغه وخت کې لاس راچوي چې کله په میډیا کې زه په ټرینډینګ کې یم. په دې پیره کې دې جنۍ لاس راچولی د دې کاته حسین زاده لاله ختمه کړوه. دا ما پرېښوه د خپل واده نیټه مې یخوه. ډېر لاس راچوي، شعرونه راته ویلي، ټپې د بلاک نه وښکلی وم او بیا یې د هغې نه پس په یارانو را باندې پارچې کړلي. بېعزته کړی یم او کنځلی یم. زما نه د دې د یارانو څه کار شته او نه د هغه خلکو څه. په هغه ټولو مې توبې وخت کې پوزې مې پراخ کې. د نور احساس پلاره زما کار به ستا سئ، ستاره خاندان سئ. جنۍ د زما په نوم یادېږي. 2.5 کاله مې پې جنګ وکړو په کرولونو تاوان د نه به بوزم. که په رضا یې راکې نو هم او که په رضا نه یي په جرګۍ نو هم مې د دیر خان او ملک شته او که په جرګه نه یي په وچ کلک زور په ټوپک په ګولۍ به د نه دا جنۍ بوزم. نه یې څوک ښځه کولی شي، نه یې چاله ورکولی شي. په خدای مې د قسم که غلط قدم دی اخیستو دا سر دی ولم. په دې جنۍ په کاته کې زما پلار تره میډیا ته راښکاره شوی. زه غواړم چې د نور احساس پلار تره او خاندان هم زه دې میډیا ته را مخامخ کړم چې دا خلک دي. که څه وس تېره سي کور مې په دیر کې دی هلته تلی شي. صحیح ده چې څه خبره دي. که دې لور دې بله ورځ له په ما پسې یار را اوچت کو، زما نوم یې یاد کو، بېعزته کړم او ویې پې کنځلم، په خدای مې د قسم چې حلالوم دی. د نور احساس پلاره دا واوره. سخر مې دا جنۍ په کور کې کېنوه. په انسانیت باندې پوه شو. که په انسانیت پوه نه شوې که نه بیا چې کومه صحیح د انسانیت طریقه چې سړی نه په انسان جوړېږي په هغه طریقه به دې پوه کوم. دې لور دې را لړه وسو. په خدای مې د قسم چې غونډ خاندان له د لړه وسېږم. که پښتانه یې په دې باندې پوه شئ او که پښتانه نه یې که نه نو پښتانه به د نه زه جوړوم انشاءالله. د خیره